د قرآن کریم د ترجمې 52 درس سورة البقره 214 آیات. په دې مبارک آیات د ښه پوهېدلو دپاره د یو څه معلومات ذکر کول ضرور دي. بې خبره خلک چې د قیاس، ګمان او اندازو په بنا تاریخ لیکي، دوی وایي چې انسان دنیا ته د شرک او جهالت په تیارو کې راغلی و او په تدریجي ډول د وخت په تیریدلو سره د جهل او شرک د تیارو نه راووتو. لیکن د قرآن کریم فرمان بالکل د دې برعکس دی. فرمایي چې اول انسان د الله تعالی پیغمبر و، اول انسان د الله تعالی پیغمبر و او د علم او توحید د عقیدې سره دنیا ته راغلی و. په اول کې د هغه علیه السلام نسل ټول یو امت یا یوه ډله وه، فرقې نه وي او ټول انسانان صرف د توحید په عقیده وو. خو د وخت په تیریدو سره د اقتدار او نفسي خواهشاتو د پوره کولو دپاره د خلکو په منځ کې اختلافات، یو په بل باندې ظلمونه او فساد شروع شول. نو الله تعالی د انسانانو د اختلافاتو او مشکلاتو د حل کولو دپاره پیغمبران او خپل کتابونه راولیږل چې هر پیغمبر د الله تعالی د کتاب او هدایت مطابق انسانانو ته د الله تعالی پیغام ورسولو او د هغوی د مشکلاتو په حلولو کې پوره کوششونه وکړل. خو کله چې پیغمبران علیهم السلام د دنیا څخه لاړل، نو امتیانو یې خصوصاً ځینو علماو د الله تعالی په کتاب کې اختلافات پیدا کړل، آیاتونه یې بدل کړل، د نبی علیه السلام صفتونه یې پټ کړل او صرف یو بل سره د ضد او د دنیا د قدرت، عزت او دولت دپاره یې د دین څخه بې خبره خلک د ځان پسې کړل او هر یو د خپل امارت لاندې یوه ډله یا فرقه جوړه کړه. لکه چې اوسې موږ په سترګو ګورو چې د هرې ډلې یا فرقې مشر د امارت، د جاه و جلال، دولت او دنیاوي عزت نه مزې او خوندونه اخلي، چې په دې ډول یوازې په بني اسرائیلو کې 72 ډلې یا فرقې جوړې شوې، مګر هغه خلک چې په پیغمبرانو یې
د الله تعالی د رضا دپاره ایمان راوړی وو. ټول پیغمبران او ټول آسماني کتابونه یې منل او هدف دنیا نه وه بلکې هدف د جنت ګټلو. هغوی ته الله تعالی د اسلام حقه لاره وښودله. مسلمانان پاتې شول او په قرآن او محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. په اول کې کان وو الناس انسانان امتا واحدتا یو امت یا یو ډله چې ټول د یو الله تعالی منونکي وو او د وخت په تیریدو سره پکې اختلافات، شرک او گمراهی پیدا شوه. فبعث نو راولېږل الله تعالی النبیین پیغمبران مبشرین زیری ورکوونکي نیکانو ته په جنت باندې ومنذرین او ویرونکي بدکارانو ته د دوزخ نه. وانزل او هغه جل جلاله نازل کړل معهم د هغوی سره یعنی د پیغمبرانو سره الکتاب کتاب بالحق په حق سره لیحکم د دې دپاره چې فیصله وکړي بین په منځ الناس د خلقو کې فیما په هغه څه کې اختلافو چې اختلاف کولو دوی فیه په هغې کې. خو د وخت په تیریدو سره خلکو د دنیا پرستۍ په سبب د الله په دین، کتابونو، پیغمبرانو او الهی احکامو کې هم خبرې شروع کړي. په کتابونو کې تغییرات راوستل، ځینې آیاتونه د الله تعالی د کتاب نه پټ کړل، سره د دې چې د خپلو ناروا کارونو په کولو ښه پوهېدل، خو د پوهې سره سره د دنیا د عزت او دولت دپاره قصداً اختلافات پیدا کول. ناپوهه خلک به ځان پسې کړل، خلکو ته به ځان په حقه او نور ناحقه معرفي کول او په دې ډول به خپله ډله جوړوله. ومختلف او اختلاف نه کولو فیه په دې کې یعنی د الله په دین او د الله تعالی د کتاب په احکامو کې الا مگر الذین آغو خلکو اختلاف او جګړې کولی اوتوه چې ورکول شوی و دوی ته هغه یعنی کتاب ورکول شوی و من بعد ما وروسته د هغې
یعنی وروسته د هغې نه دوی اختلاف او جګړې کولې. جاءتهم چې راغلي و دوی ته البینات واضحه او روښانه دلایل په حقانیت د هغه څه چې دوی پکې جګړه او اختلاف کولو، نو ښه پوهېدل. یعنی دا هماغه خلک وو چې په کتاب پوهېدل، یعنی علما، خو بغیاً د ضد په سبب بینهم په خپلو منځونو کې اختلاف کولو. اصلاً دا دوه قسمه خلک وو. یو هغه خلک او هغه ډلې وي چې د دنیا د ګټلو دپاره به اختلاف کولو، لکه یهود او نصارا چې د محمد صلی الله علیه وسلم صفتونه به پټول او حق به پټولو، او د حق پرست علماو او د حق پرست علماو مخالفت به کولو، او بل هغه حق پرست علماو چې ټول کتابونه او پیغمبران منل، او د باطل پرستو علماو سره اختلاف کولو، او د زړه نه مسلمانانو. فهدا نو هدایت وکړو الله تعالی الذین هغه خلکو ته آمنو چې ایمان راوړی وو، یعنی چې دا د زړه نه مسلمانانو او د باطل پرستو علماو په مقابل کې ولاړو، د هغوی د خبرو سره اختلاف کولو او د حق نه دفاع کوله. نو الله تعالی هدایت وکړو دوی ته لما هغه څه ته اختلافو چې اختلاف کولو دوی فيه په هغې کې من الحق د حق بإذنه په توفیق د هغه جل جلاله. یعنی الله تعالی مؤمنانو ته په اختلافي خبرو کې سمه حقه د اسلام لاره وښودله. والله او الله تعالی یهدی هدایت کوي، سمه لاره ښایي، من چاته یشاء چې غواړي. والله او الله تعالی یهدی هدایت کوي، من چاته یشاء چې غواړي، الی صراط مستقیم سمې لارې ته، یعنی اسلام ته. وصلی الله تعالی على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.